یوازې یو څو شېبې راکړئ، ځکه چې نن به ستاسو د ویډیو بیکګراونډ داسې ختم کړو چې نتیجه به مو خپله هم حیران کړي. تاسو به په لومړیو کې فکر کوئ چې د ویډیو د بیکګراونډ د ختمولو لپاره به مسلکي استادانو، کمپیوټر او یا هم پیډ پروګرامونو ته اړتیا وي، خو ستاسو دغه فکر غلط دی، ځکه چې د دې ویډیو بیکګراونډ د ختمولو لپاره ډېره اسانه طریقه شتون لري. لکه تاسو به زما د ویډیو بیکګراونډ شاته وینئ چې په 100% باور سره مو ختم کړی دی، او هغه هم ویډیو څنګه کولی شو چې د خپل بیکګراونډ لپاره ولګوو. لکه ما چې دغه ویډیو لګولې ده، دا بالکل فیک ده، سمه نه ده. دا ما په یو پروګرام یعنې کیپکټ باندې لګولې ده. نو په دې ویډیو کې به درته ټوله طریقه ښایم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او یو خوندور کمنټ درسره وکړئ، او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ د ټلګرام چینل هم درسره جوین کولی شئ. په ډسکرپشن کې لینک شتون لري، پر هغه لینک کلیک واخلئ او د ټلګرام چینل درسره جوین کړئ. راځو وخت نه ضایع کوو او په ویډیو پیل کوو. را به شئ په کیپکټ به ورته کلیک واخلئ، دلته کیپکټ ولټوئ، د کیپکټ په دې کیپکټ به ورته کلیک واخلئ او بیا به لاړ شئ هلته په نیو ویډیو به کلیک واخلئ، نوې ویډیو به ورته راوړئ. دلته به راشئ په دې نیو ویډیو به کلیک واخلئ، په دې نیو ویډیو ورته کلیک اخلو. نیو ویډیو دلته راغلو، اول به تاسو هغه د ویډیو بیکګراونډ انتخاب کړئ، یا هم که ویډیو وي په ویډیو ورته کلیک واخلئ، او که عکس وي په دې فوټو ورته کلیک وکړئ، عکس ورته راوړئ. خو موږ خو ویډیو ورته راوړو، راځم په دې ویډیو ورته کلیک اخلم، دا د ویډیو بیکګراونډ شه زما. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، دا راوړمه د کیپکټ ځای ته، ایډیټ ځای ته راځي دغه ویډیو. د ویډیو بیکګراونډ راغی، نو دلته به تاسو لاړ شئ هغه ویډیو به ورته راوړئ. راځو هغه ویډیو ورته رااخلو، را به شئ دلته په دې اوورلې به ورته کلیک واخلئ. راځم دلته په دې اوورلې ورته کلیک اخلم، دلته دغه اوورلې دی صحیح ده، د لاندې چې تاسو ګورئ دغه اوورلې دی، په دې اوورلې چې مو ورته کلیک واخیستم، په اډ اوورلې به ورته کلیک واخلئ، هغه ویډیو به انتخاب کړئ. مثلا زه دا ویډیو راوړم، دا زما ویډیو د ایچ ډي انتخابوم، اډ باندې کلیک کوم. ویډیو چې کله صفحې ته راغله، دلته به تاسو راشئ، دلته به ریموو بیجي ولټوئ، را به شئ ریموو بیجي باندې ورته کلیک واخلئ. تاسو به په دې ریموو بیجي باندې کلیک واخلئ، دلته چې تاسو ته ښکاري په دې ریموو بیجي باندې به ورته کلیک واخلئ. راځو په دې باندې ورته کلیک اخلو، دلته به تاسو راشئ په دې اټو ریموول باندې به کلیک واخلئ، په دې یو باندې به کلیک واخلئ. راځو په دې یو ورته کلیک اخلو، تاسو به وینئ چې زموږ د هغه ویډیو بیکګراونډ په 100% باور سره ختم شو. نو په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې د خپلې ویډیو بیکګراونډ په 100% باور سره ختم کړئ. تر بلې ویډیو درسره مخ کېږم، زه یم خالد افغان، تر هغې ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.